یو ملګري بل سوال کړی دی چې په کرسۍ باندې مونځ کول څنګه دي. په کرسۍ باندې مونځ کول جایز دي، خو دا نن سبا چې دا کم صورتحال زموږ د جوماتونو دی که نه، نو زما څخه خدای یره پیدا شوی دی چې هسې نه چې زموږ د جوماتونو نه څه وخت بعد بیا لکه سړی څنګه چرچ ته ننوځي که نه، او دا خلک په دې کرسو باندې ناست دي، هسې نه چې سبا له د جومات هم دقه منظر جوړ شي. یعنی علماو په کرسۍ باندې د مانځه د کولو څه فتوا ورکړې ده چې هر سړي بس کرسۍ ته ځان رسولی دی، په کرسۍ باندې ناست دی او مونځ کوي. ګورې دا خبره یاد وساتئ، په کرسۍ باندې مونځ کول هغه چا دپاره جایز دي چې دی په ځمکه باندې کېناستی نه شي، په ځمکه بلکل نه شي کېناستی. ګوره الله 3 حالتونه ذکر کړي: اذکروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. یذکرون الله قیاما وقعودا یا په ولاړه باندې مونځ کوي، که په ولاړه مونځ نشي کولی په ناسته به کوي، که په ناسته نشي کولی په ملاسته به کوي، په اشاره باندې به مونځ کوي. دا 3 حالتونه دي. اوس یو انسان ودرېدی نشي، بس کیدي نه، په ځمکه باندې دې کیني، خپې دې قبلې ته وغځئ. که خپې راټولولی نشي د قیدې په شکل باندې نشي کېناستی، خیر د خپې دې قبلې ته وغځئ. خو ګوره سجده د الله ولې ډېره زیاته خوښه ده. ګوره حدیث کې دا دی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. بنده په کم حالت کې الله ته ډېر نږدې دی چې کله دی الله ته د سر په دې ځمکه باندې کیږي، په سجده باندې تندی کیږي. دا د ټولو نه پسندیده حالت دی. په دې حالت کې بنده الله ته ډېر زیات، د دې وجه نه حدیث کې راځي د الله پیغمبر وایي چې تاسې په سجده کې د الله نه دعاګانې وغواړئ، په سجده کې الله ته زاري وکړه، فریاد وکړه، اوښکې توی کړه، ځکه په دې حالت کې ته الله ته ډېر زیات نږدې. ولې؟ علما وایي په دې کې دا بنده ځمکې ته نږدې دی، خپې په ځمکه دي، لاسونه په ځمکه دي، زنګونان په ځمکه دي، تندې او پوزې په ځمکه دي. دی په دې خاورو کې په دې کې عاجزي ډېره ده. په دې حالت کې د دې نه بل ښکلی د عاجزۍ حالت نشته دی. نو ګوره په دې وجه باندې اسلام د سجدې له ډېر لوی مقام ورکړی دی، او د دې وجه نه د الله نه ما سوا بل هیڅ چاته دا سجده جایز نه ده. قبر ته نشي کولی، بت ته نشي کولی، مشر ته نشي کولی، مور او پلار او استاد ته نشي کولی. دا بس صرف الله ته کوي، دا الله خاصه ده بس. نو انسان دغه حالت ډېر بهتر دی چې دی په ځمکه باندې ناست دی. نو که یو انسان داسې دی چې دی په ځمکه کې ناستی شي، خپې قبلې ته غځولي، که خپې راټولونه نه شي خپې دې وغځئ، څه ګناه پکې نشته، ځکه چې دې حالت کې دی ځمکې ته ډېر نږدې دی. دا غوره حالت دی، په دې کې عاجزي ډېره ده، په دې کې خاکساري او انکساري ډېره زیاته ده. دا حالت د الله ډېر زیات خوښ دی، د دې نه چې انسان په کرسۍ باندې کېږي. ها که یو انسان په ځمکه بلکل کېناستی نه شي، دا زه وایم دا به داسې کم انسانان دي چې هغه نشي. اوس د ملا تکلیف دی او هغه په ځمکه کېناستی نه شي ته پرېوځي، نو خیر دا یو د مشکل صورت دی. او دا مشهور قانون دی چې فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. نو قانون دا دی چې الضرورات تبیح المحظورات، چې د انسان کله ضرورت راشي، نو د ضرورت په وخت کې یو محظور چیز، یو ناروا چیز هم د اسلام ستا دپاره جایز کوي. لکه انسان دی هغه وږی شوی دی او د لوږې د لاسه د مرګ خطره ده، مردار او ته میلاو شو، نو مردار حرامه د قرآن په نص باندې چې حرمت علیکم المیتة والدم. الله وایي مردار حرامه ده، خو که دی د لوږې مریم د هغې نه څکه کولی شي، حرامه ده، خو د حرمت باوجود ترې څکه کولی، ځکه چې مجبوري ده. نو دغه شان که د مجبورۍ حالت دی، نو د شدید مجبورۍ په حالت کې انسان په کرسۍ باندې مونځ کوي نو کولی شي. ګوره دا معمولي بانې نه دي، دا ګوره نه دي، د دې د وجې نه په کرسۍ باندې مونځ نه دی. اوس یو انسان ښه په ځمکه باندې کېناستی شي، د ملا څه تکلیف یې نشته دی، او خپې راټولولی شي، په قاعده باندې کېناستی شي، که نه یې خپې غځولی شي، او دی د هر څه باوجود راځي په کرسۍ باندې مونځ کوي، دا ښه کار نه کوي. لہذا غوره حالت الله ته دا دی چې انسان په ځمکه باندې کیني، په دې کې عاجزي ده، په دې کې تضرع ده، په دې حالت کې بنده الله ته ډېر نږدې دی. دا حالت د الله ډېر خوښ دی، دې نه چې انسان په کرسۍ باندې کیني. که مجبوري راله نو په کرسۍ کې مونځ کولی شي، په دې کې شرعاً څه بدي نشته. مفتي محمد إبراهيم محمدي.